come in ball to him, and that is Najat Masood. Well played though, up in the air, and it is gone for a 6. Beautifully played straight down the ground, and it is a 6 runs. Abdullah Muhammadi was brilliant in the first game for Missy Ainak. Oh, this time it's a no ball. It dispatched for a huge one. دویل این دو بازیکن خیلی جذاب است. او دلته په ډیپ میډ وکټ باندې نجیب زادران شپږیزه ترلاسه کوي او نجیب الله زادران هغه مومنټم چې نسیم منګل په دغه سیالۍ کې لزان سره لري په 12 توپونو نه منډي یو وکټ دلته په یو توپ باندې په لومړي توپ باندې شپږیزه ورکوي. نسیم منګل کولی شي کنه خو د نجیب زادران پر وړاندې او دلته بال مخامخ لوبیږي پرله پسې دوه شپږیزې د لانګ آن او لانګ اف ډګر ساتونکي یوازې د بال ننداره کوي او بال د شپږو منډو لپاره له بونډرۍ نه د باندې. الاخیر در امین هاور 52مین 4 این بازی را به ثمر رساند و نجیب زادران یک شش دیگر به ثمر میرساند. بهترین شات د نجیب الله زادران للوری. آخرین اوور بازی نسیم منگل برای نجیب زادران پرتاب میکنه و توپ به صورت مستقیم یک 4 دوش دیگر توسط نجیب زادران به دست میآید و این بازیکن به 50 خود میرسد در 33 تا 51 دوش. 3 توپ باقی مانده و نجیب زادران مقابل نسیم منگل. او دلته بال لوبیږي د شپږ منډو لپاره. نجیب زادران هغه څه چې بوست ورته اړتیا لري ترسره کوي. در این بازی هم ما حدودا 11 شش دوش دیدیم که 5 ششی را نجیب زادران به دست آورده و اینجا یک 2 دوش دیگر هم به طرف آن ساید به دست می آید.